په پنځیر ولایت کې په بېلابېلو ډولونو وسلې پیدا شوې دي چې دا هغه وسلې دي چې تیر د افغان حکومت سره هم څرکونه لیدل کېده. افغانستان کې د یوناما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره وغځول شو. د پاکستان تحریک طالبان یا TTP وایي پاکستان ته مو خبر ورکړی دی چې په شپږو میاشتو کې به موږ یو اسلامي نظام راولو. د پښتون غږ درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. ستاسې پام راوړم د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پنجشیر کې دا تصویرونه د هغو وسلو او ډیپوګانو دي چې د ورس له ماتې وروسته خوندي شوي وو او د طالبانو په وخت کې هم طالبانو ونه شوای کولی چې دلته لاړ شي او بیا د کرزي په دور کې هم دولت ته ونه سپارل شول چې دا ځل د افغانستان د اسلامي امارات لخوا ونیول شول او ټول خوندي ځایونو ته انتقال شول. په افغانستان کې د یوناما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره وغځول شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې له مخې با یوناما د 2022 کال د مارچ تر 18 نیټې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. له دې پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونا پول ویلي په دې سره به د بشري حقوقو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام وکړي. بلخوا د پاکستان تحریک طالبان یا TTP پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان کفري نظام به په شپږو میاشتو کې به یې له منځه یوسو او اسلامي نظام به پکې قایم کړو. وروسته له هغې د پاکستان تحریک طالبان په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړی له کله راهیسې چې په افغانستان باندې د طالبانو واکمني راغلې ده. اوس د تحریک طالبان غواړي چې پاکستان کې هم په بشپړ ډول اسلامي نظام قایم کړي. او په یو بل ښه خبر کې به اورئ چې کندوز کې د مالوچو یوې کارخونې په فعالیت پیل کړی دی. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د مالوچو یوه کارخونې چې له څه مودې راهیسې کار درېدلی و تازه په فعالیت پیل کړی چې ورسره به ګڼو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د پښتون غږ درنو لیدونکو دا و د دې ساعت وروستي خبرونه. دا هم داسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه. ښاد او بریالي